عليك ای مصطفی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. ته چې د توحید په عقیده باندې سمبال یې، د شرک، بدعت او د خرافاتو په وړاندې مبارزه کوي، که تا ته څوک بدې او ردې وایي، په تا باندې مختلف نومونه ږدي، د دوی شکنځل او د دوی بد او رد تا ته هیڅ زیان نشي رسولی. الله رب العزت فرمایي فاعرض عنهم. الله فرمایي ښه نو دوی په خپل حال پرېږده، د دوی نه اعراض وکړه، د دوی نه مخ واړوه. فاصفح الصفح الجمیل. ته د دغه خلکو پر عبسو چارو له شریفانه تېرېدنې څخه کار واخله. فاصفح عنهم وقل سلام. له دوی نه مخ واړوه او ووایه چې سلام دی تاسې ته، ستاسې له شره سلامتیا غواړم. حسان وایي دا باک نه کوي که ماته څوک مخامخ ډنډوره غږوي او یا پس شاخ شکنځل کوي. یعنی دا چې د رزیلو او سپکو خلکو پر ناوړه خبره د عزتمنو او درنو خلکو د برید یو ویښته هم نشي کږېدلی. موږ وینو په ټولنه کې هغو عالمانو ته چې الله رب العزت استعداد ورکړی، الله ظرفیت ورکړی، الله دا استعداد ورکړی چې حق بیانوي، قرآن بیانوي، د رسول الله سنت بیانوي، د شرک په وړاندې، د بدعت په وړاندې، د مزخرفاتو په وړاندې او د فاسدو رواجونو په وړاندې لکه فولاد ولاړ دي مبارزه کوي. د ځینې متعصبینو او حاسدینو لخوا دوی ته بد رد ویل کیږي، په دوی باندې مختلف نومونه ایښودل کیږي. خو زه د حق داعیانو ته وایم چې د دې متعصبینو او د حاسدینو بده وینا تاسو ته هیڅ زیان نشي رسولی. پرېږده چې په خپله غوښې خوري او اوبه کیږي، د هغوی خبرو ته ارزښت مه ورکوئ. الله رب العزت هغه ته دا استعداد نه دی ورکړی، الله رب العزت هغه ته دا ظرفیت نه دی ورکړی چې هغه حق بیان کړي، د شرک و بدعت و مزخرفاتو په وړاندې مبارزه وکړي. دا استعداد او دا ظرفیت الله تا ته درکړی، دا د الله نعمت دی، شکر ادا کو، پرې خوشحاله شه. د هغوی خبرې، د هغوی بدې ویناوې تا ته هیڅ هم نشي رسولی. او د دې ترڅنګ د حق داعیانو ته دا توصیه لرم چې د الله رب العزت د دین لپاره کار کوئ نو حریص مو اوسئ، ځکه په حرص کې ګټه نشته. ځان الله رب العزت ته وسپارئ، د هغه الله لپاره چې تاسو کار کوئ هغه الله رب العزت به تاسو ته روزي درکوي. تاسو یقین په الله وکړئ چې زه داسې کسان هم پیژنم چې میاشتنی آمد به یې تر 10,000 افغانیو اوړي، اما چیرته چې په جنازه کې اسقاط کیږي له ټولو نه به مخکې دا پکې ناست اوسیږي. دا ځکه چې دا حریص دی، د مسکین حق یې خوړلی، د فقیر حق یې خوړلی، د یتیم حق یې خوړلی، لکه چې دلته هم داسې ذلیل او شرمېدلی دی، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې هم ذلیل او شرمېدلی. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول